بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عزتمند مشرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې حدیث کې فرمایي چې د الله پاک په نافرمانی کې به د مخلوق تابعداري نه کوي. عزتمند مشرانو کومه تاسو نن خپل معاشرې ته وګورو، خپل کلی وطن علاقې ته وګورو، نو زمونږ تاسو په کلی وطن علاقه کې داسې یو ماحول جوړ دی چې په هغه کار کې به د الله پاک نافرمانی خو موږ د خلکو تابعداري کوو. لکه مثال په تور کې زمونږ تاسو کورونو کې چې کوم غم حادیان راځي، موږ تاسو هغې ته سوچ کوو موږ په هغې کې نن څه کوو. نن په هر یو حادی کې، په هر یو واده کې هغه تشبازیانې دي، ډنګ ډونګ دی، او چې وی نه کړو که نه نو بیا څه وایو مړه خلک په راپورې خاندي. خلک وایي چې دا لاسم واده و، نه یې پکې تشبازیانې خلاصې کړلې او نه یې پکې څه ګډاګانې او ټیپونه ولګول. نو عزتمندو مشرانو که موږ تاسو دلته اوس خیال وکړو نو دا ډنګ ډونګ دا خو د الله نافرماني ده که نه، دا تشبازیانې دا اسراف دی که نه. الله پاک فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي دا د شیطان وروڼه دي. نو موږ تاسو دلته وایو دا خلک به راپورې خاندي چې دا څنګه واده و. نو دا اسراف دا د شیطان دوست اسراف کوونکی که نه، دا د الله پاک نافرماني ده که نه. د شي ته حاجت نشته نو ولې کې اتشبادۍ ته څه حاجت دی او ګانې بجانې ته څه حاجت دی، د ډنډ نوم ته څه حاجت دی، ولې ستا واده مې پاتې کېږي. آیا دا داسې یو غټ شرط دی چې دا پکې نه نو واده به نه کېږي؟ دا ټول موږ تاسو که وګورو دا د الله پاک نافرماني ده. خو موږ څه کوو؟ موږ د مخلوق تابعداري کوو، موږ خلک په راپورې خاندي، موږ خلک په وایي چې دا لا څنګه واده و. نو موږ د خلکو د وجې نه د الله پاک نافرماني کوو. عزتمندو مشرانو نبي اسلام فرمایي چې ته به تابعداري نه کوې د الله په نافرمانۍ کې، د مخلوق تابعداري به نه کوې. نو باید موږ تاسو له پکار دي چې موږ تاسو خپل ودونه دا په سنت طریقه باندې کوو. موږ تاسو چې کوم یا د مړي کومې قصې دي په دې کې نن سبا کوم رواجونه راغلي دي، یا دا درې ورځې کوم چې دا د مړي کور سره تا همراضي وکړله او بیا د دې نه بعد هفته بعد را روانې یا میاشت بعد را روانې، دا ټولې طریقې ناجایزه دي. په دې باندې الله پاک خفه کېږي، په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کېږي. دا طریقې دا غیر شرعي دي، دا ناجایز دي، دا نه دي په کار. موږ تاسو له راشو د مړي په کور میاشت بعد راودن نه شي، هغه مړی ورته بیا را تازه شي. دا ټولې غلط طریقې دي. موږ تاسو له پکار دي چې د الله په نافرمانۍ کې د مخلوق تابعداري ونه کړو. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو له په دا خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.